او بل مسافري شي ولته ورکوټ ورور مې سخت پس خپه قسم دی الله ما بسمر کاړوي پارکه اسمت جوړې صدقه ده څنګه یې انډیوالان دوستان الحمدلله څنګه دې کار نه څنګه ضروره بس خیر گزاره کوي ولې قاری سم ها شې دې مسواک دی تر دې خو کنه څو دی لاسو والا شلو والا دی لاسو شلو والا دی ها ماشاءالله خ ډیر به نن خرڅ کړي دا جمعه ته تللی و څه چې قسمت هغه وشوله ها کور دې چېرته دی کونړ کې دی ها مسافر یې دا مسافر دعا خو قبلېږي صحیح ده کنه خیریم قبلېږي دعا هم قبلېږي کاکا منمه دی نن دې څو روپۍ کار کړی راشماره دې مين دي چې کوم پرتې کې څو کسان دي اور کې 14 کسان 14 کسان دا قایو شوکې سره په غاړه دي څوک اوس دکاندار دې سوي و چې 2 روپۍ قرضداري 2 روپۍ به دې نن کار کړی ولا دا بیا څو برابرې میاشتې چې زی کور ته میاشتې زه نه 9 روپۍ پاتې کېږي شکر الحمدلله ها اوس روزه را اوس خی کار بیا زی کور ته ها او روزي سودا مودا خو به خبرې مان اخیسته موږ هم کوم چی شمانه واغستل ها په چی واغستل روزي سودا خو کور کې دونه کوی چې قد خپل یو لین چلو کنه بس دونه کو چې سترګور رابسونه خاندي تر زوی رابسونه خاندي تر رابسونه خاندي فکر دې کته بس ځان دې کنټرول وکړي فکر دې نو خو چې نه اخیسته نه نور چې واخلي څه وای څو بجې سار راوځي سار 8 بجې 8 بجې راوځو ته ها نه قایو لاسګونو مو سکه 200 روپیا پاتې کې لاسته واخلې 90 روپیا موږ ته پاتې ها دا 10 روپۍ دا ډېر غټ شی دی چې دا یو چا نه راوځي دا خو ډېر غټ کار دی وروره والله تا ته دا 10 روپۍ قبول او منظور کړي نو رښتیا وي روژې ته به دې سودا نه اخیستې لاس راکړه چې مو اخیستې استاد څه وایې سم دې راباندې وکړو څه وایې وکړه ښه دا لسګونه خو ولا چې بس منم دی یعنې اندا دې وس وه دا انسان دی چې څومره وس یې پوه شولې او پلار دې ژوندی دی پلار شکر دی ژوندی دی خو پالج والی دی پالج والی او مکتب دی والی چې درس مکتب مې پورې وی او چې به م فکر وکړو نور هم په واره رانله هلته کور شرمېدلو پکې استاد به مې همداسې چې رال غربت له وجې هو غریبۍ د وجې نه په زړه دې څه ارمان دی په زړه مې همدغه ارمان دی چې زه یو ښه کاروبار ځان له جوړ کړم کور کې زه خپله خوشحاله یم دې کار کې تنګ یم قضیه سخت دی او بل مسافري شي ولته ورکوټ ورور مې سخت پس خپه قسم دی الله ما بسمر کاړوي پارکه ولی بس نو کوټ ورور مې سخت راته ګران دی د څوک پیدا شي د ته زلاړ شو کور ته چې د څوک پیدا شي وخت خدای نه غواړم ډاریکي اوس ګال ته خېږم دا پرېږدم ډاریکي کور ته ځم تاریخي خوشحاله به شي بیا خود دې خوشحالېږم څه وایې غربت ډېر بد شی دی که نه ورکې که قاري صاحب تمن به تېر شوی به نه تېر شوی تېر شوی دی تېر شوی ها داسې کار وکړه واده وکړه واده کوژدم کړله واده م نه دی نه ما ورته مې واده وکړه واده مې کړی کوژدن مې کوژدن دې کړی واده دې نه کړی صحیح دی صحیح دی نو نه واده دې دې وکړه راسره کور ته به ځې کور ته به خود ځم قاري صاحب دواړو سترګو ځم چې پیدا شي ټولې مې د روژې په اوله ورځ راغلی یم 3000 روپۍ مې ټولې کړلې قاري صاحب څه وایې 3000 روپۍ مې خو هلته کارام مې درې کونړ نه کېږي هلته 200 روپۍ دغه قطر و قرض دی رامانې څه وایې هو که نه وړوکې ورور مې سخت طبیعت خراب وي غونډه ورځ ګرځم خو فکر مې بل چې تاسې خو ګرځم شه بچې ته وړوکې ورور پسې خفه یې څه کار به وکړې ښه ورور نه چې لاړ به شي دې ورور ته دې صحیح دی 1 2 3 4 5 دا 50,000 افغانۍ لا استقا قبوله که قاري صاحب څنګه دی طبیعت دې جوړ شو که نه جوړ شو قاري صاحب جوړ شو رښتیا وایه ډېر که لږ ښه ډېر هم جوړ شو قاري صاحب اوس واده به راسره کې کور ته به ځې بلکل چې تا ویله چې بس رور مې یادېږي واده به کې راسره بلکل چې صحیح شو انشاءالله خوشحاله خو شوې بس الله دې روره ژوندی داره سلامته اوسې خوشحاله اوسې سلام علیکم دغه لزګون دې موله ما بسمر کاړوي پارکه اسمت